وعلیکم سلام وروره. تا ویلې د کرکټ او د فوټبال په اړه پوښتنه کوي. محترمه، ما د العابو په اړه یو لوی بحث کړی ده. کرکټ بنفسه اسلام کې جایز ده او فوټبال چې ورته لعب الکرة القدم وایي، دواړه دکتور زهیلي الاسرة المسلمه فی العالم المعاصر کتاب کې د جواز فتوا کړی، نور علما هم. اما وروره چې د یعنی یو بنفسه جواز دی، د نورو وجوهاتو د وجې نه د یو شی ناروا ګرځېدلی سي. لکه د اوس زمانه کې کرکټ غربي کفري دنیا یې د مسلمانانو د بېلارې کولو دپاره استعمالوي. دغسې حالات کې بیا وروره شی ناروا وګرځېږي، ځکه مسلمانان ټول تر حده ډېره مینه د دې سره پیدا سوي، د علم نه خلک اړوي، او کله چې د پاکستان سره مقابله یا د هند سره مقابله نو دوی داسې فکر کوي چې باید مونږ دا په هر قیمت وګټو. اما علمي میدان کې که هغه وطن له موږ نه ګټلی وي، که په شرعي علومو کې، که په طبي، انجینري، کیمیا، فیزیک، بیولوژي کې، او ټول هغې ته موږ محتاج یو، ډاکټر ته موږ ورته محتاج یو. چې وطن کې بنا جوړو، یو فابریکه جوړو، هغوی د پنجاب نه راغواړو، دلته مسابقه نه ورسره کوو په دا علمي شي کې، دا راته ننګ و غیرت نه درېږي. اما په کرکټ کې چې نه، اوس کرکټ دا ټوله یوه غربي ایډیالوژي ده وروره. غربیان غواړي چې مسلمانان بېلارې کړي. دغسې حالت کې شی بیا ناروا ګرځي وروره.